سلامونه. هغه خلکو ته جواب چې څوک وي باچا خان د پښتنو د پاره څه کړي. د باچا خان ونیزه یا د باچا خان هفته باچا خان ویک 2023 په سلسله کې دغه خبرې ستاسو وړاندې کړم چې باچا خان د پښتنو د پاره څه کړي یا د دې خاورې د پاره څه کړي. د جدید نېشنلزم پښتون نېشنلزم بنسټګر یا بانی او د دې ترڅنګ ټولنیز ریفارمر یا سوشل ریفارمر باچا خان په شلمه پیړۍ کې پښتانه او پښتونولي د شلمې پیړۍ سره او د 21مې پیړۍ سره د برابرولو د پاره چې کوم اقدامات کړي نو دغه وقاص سبزي راټول کړي دی. ډېر ښایسته نو زه ترتیبوار تاسو ته وړاندې کوم چې کوم ریفارمز یا کم ریفارمز د پاره هغه ستړي کړي دي یا کم بدلونونه راوستي دي باچا خان صاحب. د بیلګې په توګه پښتنه ټولنه کې به د اسخات نه بغیر مولا چاله مونځ او جنازه نه کوله. باچا خان صاحب دا امکان پیدا کړ چې د اسخات ظاهره ده چې اسخات ورکول ډېر ګران عمل و. د غریب سړي به جنازه پرته و اسخات له پیسې قرض راغستې. دا ما اوریدلی دي او تاسو مشران په دې خبر دي. نو د دغه روایت ختمول دغه کلتور ختمول کسبګرو به د خانانو ملکانو د اجرو کورونو څوکۍ کولې. کم کسبګر چې بو کنایي دی که جولا دی که انګر دی یعنی څومره چې کسبګر خلک دی نو دا صرف او صرف د خانانو د اجرونو د کورونو او د هغې د خدمتونو تاویده را تاویده. دا باچا خان صاحب و چې کسبګرو ته په معاشره کې د مقام ورکولو د پاره نه صرف هڅې وکړي بلکې د دې ترڅنګ عملاً دغه خلک د ژوند مین سټریم ته راویستل او خلکو ته دا ثابته کړه چې دا خلک د ټولنې د ترقۍ لپاره د پرمختګ لپاره ډېر مهم خلک دی او کسب چې کوم دی نو په دې کې کم شرم نشته. دغه موږ ټول یو شانې پښتانه یو شان انسانانی لہذا دی سره د برهمن او د شودر رویه یعنی د خان او د کسبګر ترمنځ د برهمن او د شودر رویه چې دنو دا قابل مذمت ده یا قابل نفرت ده. ایټلیست باچا خان صاحب دغه د ختمولو کوشش وکړو. کاروبار ته به وایي چې هم په سپک نظر باندې دغه کاروبارونو ته دا کم چې کسبګر کسبونه وو یا د کسب سره تړلي روزګارونه او کاروبارونه وو نه دي ته به خلکو په سپک کاته دای هم د منځه ویوړي. خلکو به بارنۍ کپړې بارنۍ پیزارونو باندې ډېر فخر کوو او ځان به خپل ځان ته به امتیاز په دې غوره کوو چې د بارني سیزونه اغوستي دي. دغه کلتور خو بهرحال اوس هم د کنزیومر سوسایټي ده یا کیپیټلیسټ معاشره ده نو اوس هم د کافي حده پورې شته برانډز او د برانډ چکر او امپورټډ سیزونه استعمالول. خو بهرحال باچا خان صاحب د خپل وسه پورې په دې باندې کار کړی و او دې نه علاوه چې کوم د میلمستیا په نوم باندې پښتانه په ذوالخرچي کوي نو هغه هم د هغې خلاف هم تحریک چلولی او چېرته چې بتونو دا به قربانو ته تاکید کو چې زه د دې رسمونو رواجونو د میلمستیا په چکر کې د په ذوالخرچۍ خلاف یم ځکه موږ پښتانه عجزه معاشي طور په مالي طور پسمانده خلک نو نه د پکار چې موږ میلمله چې څه تیاري هغه د یاري دا د هغه یو تصور یا دا دغه کوشش و چې خلکو په ژوند کې اسانیانې پیدا شي. او دغه د امپورټډ سیزونو خبره مې ته وکړه. دې نه علاوه په ښځې ته د انسان په نظر باندې یا ډېر کم کتلی کېده او دغه مسله که څه چې اوس هم د فیوډل یا قبایلي سټرکچر په وجه باندې خو باچا خان صاحب په لومبي ځل دا کوشش کړی و چې خلکو ته دا ور یاده کړي چې ښځې او د ښځو سره تړلي کارونه دا کومه بده خبره نه ده. یعنې ویلی شي چې په دغه زمانه کې به یا څه موده وړاندې یا د شلمې صدۍ په سر کې به سړو د کوڅې جارو کول یا خولې پخلي کول دا به ورته ډېر د شرم او د عیب خبره ښکارېده. زګې په صفا کول کپړې اینځل. خو چونکې باچا خان صاحب دغه زیات کارونه په خپله باندې په جیلونو کې یا په خپل ژوند کې یا په مسافرو کې کول او مطمئن نظر دا خبره و چې خلکو ته دا ثابته کړي چې دا کارونه سړي هم کولی شي او دا ښځې هم کولی شي او ښځې په دې بنیاد کې محدود د هغې ژوند محدود کول نه دي پکار یا په دې کارونو کې د ښځو سره په لاس کولو کې ښځو له حقونو ورکولو کې کم شرم نه دی محسوسول پکار. نو دا هغه عملاً ځای په ځای کړي دي لکه دغه صفایي والا لارې کوڅې جارو کول دغسې خپل کار پخلی کپړې وینځل دا هر څه باچا خان صاحب په خپل وخت کې په خپله کړي دي. او دغه خلک زده کړو ته هم د ښځې چې زده نه صرف ښځې بلکې سړي ټول دا د باچا خان صاحب یو بل خدمت و لوی خدمت و چې خلک زده کړو ته تعلیم ته علم ته رابلل. بله دا چې په پښتنه ټولنه کې د قبرونو یعنی د هر مسلې تکلیف او مسلې او ستونزې حل به قبرونه باباګان پیران غوښتنې منښتې دا نو د دې نه هم د خلکو د اړولو لپاره هغه خپله ټوله یو ټولنیزه یو سوشل مبارزه یو سټرګل بهرحال کړی دی او دغه د تاریخ زرین ټکي دي چې مونږ د باچا خان صاحب سره تړلی شو. چونکې اوس د باچا خان صاحب اونیزه ده یا هفته ده
نمانځل کیږي په ټول پښتانه نړۍ کې. نو دغه وقاص سبزي بلاک کړیو دغه یو څو خدمتونه او ډېر ښه ارګنایزډ. نو ما وی چې د ویډیو په بڼه باندې هم ریکارډ شي، ملګرو سره شریک شي، چې دغسې دغه ښاغلي په ژوند، کار، زیار او شخصیت باندې لا نوره بهتره رڼا واچول شي او خلکو ته دغه کارونه ور مخامخ شي، په دې غرض چې لا نور مخکې بوتلل شي. کوم کارونه چې لا سر ته نه دي رسیدلي چې هغه سر ته ورسي، او کوم کافي حده پورې سر ته رسیدلي چې لا نور پالیش شي او لا نور خلکو ته ښکاره شي. د وخت راکولو د اورېدو به هر حال یو جهان مننه. کورم ودان.